ټي ټي پی د پاکستاني حکومت خوله بنده کړه او د افغان طالبانو ملاتړ یې وکړ. وایي د افغانستان له مرستې اخیستو پرته تر څو لسیزو جهاد کولی شو. د پاکستاني طالبانو د تحریک رهبر نورولي محسود وایي چې دوی له افغان طالبانو څخه د مرستې اخیستو پرته هم تر څو لسیزو په پاکستان کې له شته وسلو په لوړ مورال جهاد کولی شي. نوموړي سی ان ان تلویزیون ته په یوه مرکه کې دا هم وویل چې دوی په پاکستان کې دننه دي او له افغانستان څخه د پاکستان د دولت خلاف نه جنګیږي. ښاغلی محسود زیاتوي چې د پاکستان د دولت خلاف د جنګېدو لپاره د افغان طالبانو مرستې ته اړتیا نه لري. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداري د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د پاکستان ضد جهادي ډلو د فعالیتونو د سمبالېدو ادعا وکړه. هغه خبرداری ورکړ چې د اړتیا په صورت کې به د افغانستان په خاوره کې د یادو ډلو خلاف عملیات وکړي. یاد دې وي چې د وروستیو کې پر پاکستاني پوځیانو د ټي ټي پی بریدونه ډېر شوي چې نن یې هم 4 عسکر وژلي دي. یاد دې وي چې د وروستیو کې پاکستاني چارواکي د هرې لارې هڅه کوي تر څو افغانستان او طالبان بدنام کړي. په افغانستان کې د طالبانو حاکم ادارې د زرداري د خبرداري په اړه غبرګون نه دی ښوولی، خو په افغان خاوره کې د بهرنیو جهادي ډلو د موجودیت ادعاوې رد کړي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.